اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ سیکنډ ټایپ ډیسکس کوو د دسی ایکویشن چې هغه زم سره کوادریټک ایکویشن نه نو د هغې سولوشن به موږ څنګه پاینټ کوو یا روټس به د هغې موږ څنګه پاینټ کوو. په هغه ایکویشن کې زم سره ټایپ 2 دی. ټایپ 1 باندې ما په تیر لیکچر کې بحث کړی چې ټایپ 1 زم سره په کم فارم کې ایکویشن او د هغې پروسیجر به څنګه وي. ټایپ 1 زموږ سره په دې فارم کې ایکویشن دی. ټایپ 1 زموږ سره په دې فارم کې x4 plus b x2 plus c is equal to 0. دغه قسم ایکویشن چې راشي نه دا په ټایپ 1 کې راځي او په دې باندې ما په تیر لیکچر کې بحث کړی و چې د دغه قسم ایکویشن سولوشن یا روټس موږ څنګه پاینټ کوو او د دې قسم ایکویشن سولوشن یا روټس څو پاینټ کېدای شي. ما په تیر لیکچر کې باندې بحث کړل. نن موږ ټایپ 2 باندې بحث کوو چې ټایپ 2 زموږ سره په کم فارم کې راتلی شي او د هغې سولوشن یا د هغې روټس څنګه پاینټ کیږي. که چېرې زموږ سره ایکویشن په دې فارم کې راشي a px plus b divided by px is equal to c. کچری ایکویشن زموږ سره په دې فارم کې راشي نو د دې قسم ایکویشن سولوشن یا روټس موږ څنګه پاینټ کوو. لول په دې ایکویشن باندې بحث کوم چې په دې ایکویشن کې زموږ سره څه استعمال شو دي. که تاسو سوچ وکړئ په دې کې زموږ سره a b او c دا پکې څه شی دی او د f of x چې دی نو دا پکې څه دي. د ټول لاول دا پیژندل غواړي. دلته کې زموږ سره په دې ایکویشن کې دا a b او c دا چې دی دا زموږ سره ریل نمبر دی. دا به ریل نمبر دی. ٹھیک شو. او پی اف ایکس چې دی پی اف ایکس به زموږ سره الجبریک ایکسپریشن ای الجبریک ایکسپریشن په څه کې وي ایکس ته نو په ایکس کې وي n x. دا a b او c دا به ریل نمبر ای او p of x چې دی دا به زموږ سره الجبریک ایکسپریشن ای. اگزامپل دلته کومه چې زموږ سره په دې قسم ایکویشن د دې قسم ایکویشن فارم چې دی د دې قسم اگزامپل به زموږ سره څنګه وي. فار اگزامپل نمبر 1 کچری ایکویشن زموږ سره په دې فارم کې راشي x plus 1 divided by x is equal to 2. کدی ایکویشن ته موږ وګورو دی ایکویشن ته دا ایکویشن په دې فارم کې ده. چیک کړئ. که سوچ وکړئ په دې کې زموږ سره a چې شی دی b چې شی دی او c چې شی دی او p of x پکې څه دی. نو که دې ته تاسو سوچ وکړئ دلته کې زموږ سره دا x چې دی x دا x زموږ سره سره دا p of x دی. p of x پکې زموږ سره څه شی دی x. ٹھیک شو. که تاسو دلته کې د ایکویشن ته ګورئ دلته کې زموږ سره p of x دی او بیا د دې p of x ریسیپروکل دلته کې هم راغلی د b سره په ملټیپلیکیشن کې دی. نو زموږ سره p of x دلته کې x دی او د دې x ریسیپروکل 1 divided by x نو دلته کې د دې ریسیپروکل دلته کې هم راغلی نو دا 1 divided by p of x دلته کې هم دی. نو p of x زموږ سره x شو. دلته کې زموږ سره د پی اف ایکس نه مخې ته څه شی دی a دی. آیا دلته کې a زموږ سره څه شی دی نو د دې کوفیشنټ چې دی نه هغه به زموږ سره a د پی اف ایکس کوفیشنټ به موږ څه وایو a وایو. نو د دې x کوفیشنټ زموږ سره دلته کې صحیح ونی نو زموږ سره a چې دی نو a زموږ سره دلته کې سره راغی 1 راغی. اوس b چې دی نو b هم زموږ سره دلته کې سره 1 دی نو b هم زموږ سره سره 1 دی او c چې دی نو زموږ سره سره 2 دی. نو که سوچ وکړئ دا ایکویشن زموږ سره په دې فارم کې دی. نو کچری په پیپر کې دغه قسم ایکویشن راشي دغه قسم p of x او د دې ریسیپروکل او ورسره اني ریل نمبر یي نو د هغې سولوشن به موږ څنګه پاینټ کوو. نو په دې ټایپ کې موږ دا ډیسکس کوو. یو اگزامپل دا شو په دې فارم کې. سیکنډ نمبر اگزامپل دسی هم راتلی شي 3x plus 4 divided by x is equal to 5. یہ एग्जांपल इदा शो सेकंड नंबर एग्जांपल इदा है
چیک کوي چې دا ایکویشن زموږ سره آیا په دې فارم کې دی کنه دی؟ بالکل دی. دلته بیا که تاسو سوچ وکئ دا ایکس نه دی، دا ایکس دې ته به تاسو پی اف ایکس وایئ. د دې ریسیپروکل زموږ سره 1 ډیوایډډ بای ایکس دلته کې راغلی. ګورئ دا ایکویشن زه داسې هم لیکلی شم. تاسو دې ایکویشن ته وګورئ 3 into x plus 4 into 1 divided by x هم لیکلی شم is equal to 5. نو که سوچ وکئ دلته کې د 3 که دې ایکویشن سره تاسو کمپیر کئ نو زموږ سره د a په ځای باندې دلته کې څه راغلی؟ 3 راغلی. د پی اف ایکس په ځای باندې زموږ سره بیا څه راغلی؟ ایکس راغلی پلس د بی په ځای باندې زموږ سره دلته کې راغلی 4 او 1 ډیوایډ بای پی ایکس د دې ریسیپروکل دلته کې دی. نو د دې د ایکس ریسیپروکل 1 ډیوایډ بای ایکس هم دلته کې راغلی از ایکوال ټو د 5 په ځای باندې سی راغلی. نو دا ایکویشن چې دی دا ایکویشن هم زموږ سره په دې فارم کې دی. نو دوه ایگزامپل شو. third number example به زموږ سره 3 number example equation زموږ سره په پیپر کې په دې فارم کې هم راتلی شي، په دې فارم کې هم راتلی شي. 3 number په دې فارم کې هم راتلی شي په پیپر کې. 3 number example x plus 1 x plus 1 minus या plus 2 into x plus 1 is equal to 5. چیک کئ آیا دا ایکویشن زموږ سره په دې فارم کې دی که نه دی؟ لږې کمپیر کئ. دلته کې زموږ سره x plus 1 چې دی دا زموږ سره پی اف ایکس شو او دلته کې زموږ سره د دې ریسیپروکل د x plus 1 ریسیپروکل خو زموږ سره یي د x plus 1 ریسیپروکل یې زموږ سره 1 ډیوایډډ بای x plus 1. نو آیا دا x plus 1 ریسیپروکل زموږ سره دلته کې راغلی که نه دی راغلی؟ بالکل راغلی. که چیک کئ دا ایکویشن زه په دې فارم کې لیکلی شم x plus 1 plus 2 into 1 divided by x plus 1 is equal to 5. که دا ایکویشن اوس تاسو کمپیر کئ د سټینډرډ فارم د ټایپ 2 سره نو که تاسو سوچ وکئ زموږ سره پی اف ایکس زموږ سره x plus 1 شو دلته کې او دلته کې د بی په ځای باندې زموږ سره راغلی 2 راغلی او د ال کې a نو د a زموږ سره د دې کوفیشنټ چې کم دی نو هغه 1 راځي نو د a په ځای زموږ سره 1 راغی. پی اف ایکس چې دی زموږ سره x plus 1 راغی او د بی په ځای باندې زموږ سره 2 دی او دا چې دی د دې ریسیپروکل دی. نو که تاسو دې ایکویشن ته وګورئ دا ایکویشن هم زموږ سره په دې فارم کې دی. نو دا 3 ایگزامپل شو. کچری په پیپر کې زموږ سره په دې فارم کې ایکویشن راشي تاسو ته د دې سولوشن فایند کړئ یا که درته په دې فارم کې راشي یا که درته په دې فارم کې راشي نو د دې قسم ایکویشن سولوشن به موږ څنګه فایند کوو یا روټس به موږ د دې څنګه فایند کوو نو موږ به په دې کې دا ډسکس کوو. یو ایگزامپل په بل کومه په دې قسم په دې فارم کې زموږ سره د دې قسم ایکویشن هم راتلی شي. که تاسو سوچ وکئ ایگزامپل نمبر 4 ایگزامپل نمبر 4 زموږ سره په دې ایکویشن کې وګورئ کچری ایکویشن زموږ سره په دې فارم کې راشي x plus 1 divided by x minus 2 plus x minus 2 divided by x plus 1 is equal to 3. دې ایکویشن ته ګورئ د ایگزامپل ته ګورئ آیا دا ایگزامپل دا په دې فارم کې دی که نه دی؟ لږ سوچ ورته وکئ. نو که سوچ وکئ دې ټولو ته موږ به پی اف ایکس وایو. دا ټول چې دی دا زموږ سره څه شو؟ دا پی اف ایکس شو. پی اف ایکس زموږ سره لیټ پی اف ایکس چې دی نو هغه زموږ سره فار ایگزامپل په دې ایکویشن کې x plus 1 divided by x minus 2. آیا د دې پی اف ایکس د دې ریسیپروکل په دې ایکویشن کې موجود دی که نه دی؟ نو بالکل موجود دی. که تاسو دې ته وګورئ د دې ریسیپروکل زموږ سره x minus 2 divided by x plus 1 دی نو دا به زموږ سره دی شي 1 divided by phi of x is equal to x minus 2 into x plus 1. بالکل ټیک دی. د دې ریسیپروکل دلته کې موجود دی. نو دا ایکویشن چې دی دا ایگزامپل چې دی نو دا هم زموږ سره د ټایپ 2 ایگزامپل دی.
نو a پکې زموږ سره څه شی دی نو دلته خو a زموږ سره چې دا ټول زموږ سره تیاب x شو باقي څه پاتې نه شو دلته به زموږ سره 1a شي او دلته کې به زموږ سره 1 چې دی او به زموږ سره b شي نو دغه قسم اگزامپل چې راشي یا دغه قسم اکویشن چې راشي نو دا هم زموږ سره د ټایپ 2 اکویشن په پام کې دی نو د دغه قسم اکویشن سولوشن روټس به موږ فایند کوو کلیر شو یو خبر یاد ساتل غواړي نو دغه قسم اکویشن چې زموږ سره راشي په ټایپ 2 کې نو په دې کې به یو خبره یاد ساتئ چې د دې چې کله هم موږ سولوشن فایند کوو نو یو خبر په ذهن کې کېدی چې دلته کې یو کنسپټ استعماليږي هغه ته موږ LCM وایو چې تاسو هم د قسم اکویشن سولوشن فایند کوئ نو LCM به لازمي چې تاسو په هغه باندې کنسپټ کلیري نو دا اکویشن شو دا اگزامپل نمبر 1 شو دا اگزامپل 2 شو دا اگزامپل 3 شو دا اگزامپل 4 شو دا درې وړ اگزامپلز چې دي نو دا زموږ سره د ټایپ 2 اگزامپل دي نو کله هم چې دا اکویشن موږ حل کوو نو LCM لازمي ده چې تاسو په پوهیږئ نو یو LCM درته لږ کومه چې LCM موږ څنګه فایند کوو د یو الجبریک ایکسپریشن LCM که تاسو په 9 کې کړي په 6 چپټر کې نو LCM چې دی LCM موږ معلومو کامن فیکټر multiplied by non-common factor نو کله چې موږ LCM اخلو نو تاسو په ډینامینیټر کې د ډینامینیټر په موږ LCM اخلو او په ډینامینیټر کې به چې لاندې کم فیکټر راغلي باغې کې به تاسو کامن فیکټر هم راولئ او نن کامن فیکټر به هم راولئ او دواړه به ملټیپلای کوي نو دا به زموږ سره دغه ډینامینیټر سره شي LCM به راشي که سوچ وکړئ زموږ سره دلته کې 1 ډیوایډډ بای x دی ډینامینیټر زموږ سره دلته کې x دی او دلته کې د x لاندې څه نشته نو دلته کې زموږ سره لازمي څه ونی نو که سوچ وکړئ د ډینامینیټر به موږ دلته کې LCM اخلو نو د 1 او د x په منځ کې خو کامن نشته که زه د دې LCM اخلم د 1 او د x په منځ کې خو څه کامن نشته 1 جدا ټرم دی x جدا فیکټر دی نو کامن خو پکې نشته نن کامن براول ځکه چې کامن فیکټر هم دی او نن کامن هم دی نو زموږ سره 1 ملټیپلایډ بای x 1 ملټیپلایډ بای x نو سره راځي x نو د دې 1 او د x LCM زموږ سره راځي x راځي په کوېسچن کې به موږ نو ډیسکس کوو خو صرف د LCM درته وایم چې LCM موږ په دې طریقه معلومو نو د دې LCM زموږ سره x او د 1 LCM زموږ سره راځي x راځي که دغه شان تاسو دلته کې سوچ وکړئ د 3 ډیوایډ بای x لاندې زموږ سره هم 1 دی نو دلته کې بیا سوچ وکړئ لکه ډینامینیټر x دی او دلته کې زموږ سره 1 دی نو د x او د 1 کامن فیکټر پکې نشته نو نن کامن دی د نن کامن او x ملټیپلایډ بای 1 د دې بیا زموږ سره راځي LCM x راځي دغه شانته که تاسو سوچ وکړئ د دې ډینامینیټر هم د لاندې 1 دی نو x 3 دی او دلته کې ډینامینیټر 1 دی نو د دې کوم کامن فیکټر نشته نو د دې LCM زموږ سره راځي x 3 دغه شانته که تاسو د ایگزامپل ته سوچ وکړئ دلته کې هم زموږ سره کامن فیکټر نشته نو x 1 جدا فیکټر دی او x 2 جدا فیکټر دی نو کامن پکې نشته نو د دې به تاسو نن کامن په ملټیپلای کوئ نو نن کامن زموږ سره د LCM به راشي x - 1 into x + 2 د دې اکویشن LCM زموږ سره داسې پایډ کیږي نو که تاسو سوچ وکړئ د دې LCM خو زموږ سره x راغی یا فار ایگزامپل که دې ایگزامپل ته تاسو وګورئ x + 1 divided by x is equal to 3 نو که زه د دې اکویشن سولوشن فایند کوم پر روان لیکچر کې موږ نور ایگزامپل وکړو خو صرف د LCM طریقه تاسو ته ښیم چې زموږ سره د x او د 1 LCM زموږ سره راځي x دا x په هم تاسو دلته کې ولګوئ پلس دا 1 به هم تاسو دلته کې ولګوئ is equal to 3 اوس سوچ وکړئ د دې د لاندې زموږ سره 1 دی دی 1 لزه په چی کې ضرب ورکم چې دا LCM تی راشي نو که 1 لزه په x کې ضرب ورکم نو زموږ سره شي د دې د LCM x تی راځي نو دی لپاسه دی 1 لاندې چې کلم لپاسه x تی نه دی لبم تاسو په څه کې ضرب ورکړئ په x کې ضرب ورکړئ دغه شانتي دلته کې د ډینامینیټر x ته د x لمغه په څه کې ضرب ورکړو چې x تی راشي نو هغه زموږ سره دی لکه زموږ په 1 کې ضرب ورکړو x تی راځي نو دغه 1 له تاسو د لپاسه په نومینیټر کې ضرب ورکړئ نو د لپاسه په 1 کې ضرب ورکړئ نو کله دې کیلکولیشن تاسو وکړئ زموږ سره راځي x سکوير پلس 1 ملټیپلایډ بای 1 سره راځي 1 is equal to 3 دا ډیوایډډ بای x
نو بیا د دې سمپلیفیکیشن دی او دا به موږ پر روان لیکچر کې وایو چې د دې قسم ایکویشن سولوشن به بیا موږ د دې نه فردر موږ نور څنګه سولوشن درې فایند کوو. نو د دې ایکویشن سولوشن فایند کولو لپاره LCM لازمي ده چې تاسو لاول LCM زده کړئ. که په ننني لیکچر کې هم څه مسله نو تاسو موږ نه د واتساپ ګروپ په نمبر باندې تاسو کولی شئ. ډېر مهرباني.